السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو د سوات سیمې سره تعلق لرونکي نور احساس د هغې نن د ډانس نوی ویډیو اپلوډ شوه. نور احساس ولې داسې کارونه شروع کړل چې نن یې په سوشل میډیا باندې ډانس وکړو او نور احساس د مخ نه نقاب ولې لرې کړو، پښتنو نوم یې ولې وشرمو. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او زموږ ویډیو هم خوښه شوه زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو مخکې ورځو کې نور احساس په سوشل میډیا باندې د ځان مشهورولو دپاره د مخ نه نقاب لرې کو. سوشل میډیا له ډیر زیات تصویران ورکړل. دغه نقاب لرې کولو سره سره نور احساس په سوشل میډیا باندې ډانس هم وکړو. مندو نور احساس دا ډانس ولې وکړو؟ دا وایي چې زه په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته مشهوره شم، ما هر ځای ته خلک راغواړي. احساس په سوشل میډیا باندې د ځان مشهورولو دپاره ډانس هم وکړو. نور احساس وایي چې پښتانه ماته هسې بیسه سوځي. عزتمندو نور احساس د ځان مشهورولو دپاره په سوشل میډیا باندې ډانس وکړو. د دې دومره څوک نشته، دی به مخکې نقاب په سره اوس یې د مخ نه نقاب لرې کو او ډانس هم وکړو. د دې د تپوس دومره څوک نشته. دې سره زموږ معاشره هم خرابېږي چې یو عزتناکه ښځه هغه په سوشل میډیا باندې راشي، اول د مخ نه نقاب لرې کړي، بیا په سوشل میډیا باندې ډانسونه وکړي، بیا داسې نور کارونه وکړي. دې سره زموږ معاشره ډیره زیاته خرابه شي. عزتمندو زه تاسو ته دا خواست کوم چې کوم هم عزتناکه ښځه سوشل میډیا ته راځي هغه د سوشل میډیا نه لرې کول پکار دي. عزتناکه ښځه سوشل میډیا ته به راشي او هغه به غلط کارونه پکې کوي. دا څومره د افسوس خبره ده. دا وه زموږ نننی ویډیو. که دا ویډیو هم خوښ شوي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نور معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.